بسم الله الرحمن الرحیم. ګران وطنوالو، د قامونو په عروج او زوال کې د قامي تاریخ لویه برخه ده. د خپلو قامي روایاتو او د خپلو اسلافو د ځلانده کارنامونه او د هغوی د اشتباهاتو نه ځان خبرول، د خپلو مشرانو د جرأت، شجاعت، تدبر، جدوجهد او مبارزې نه واقفیت حاصلول د قام د افرادو یو ضروري او خوشګوار فرض ګڼل شي. د دنیا د ځینې نومیالو قامونو په شان پښتون هم یو پخوانی قام او د یو ځلانده اوږد تاریخ خاوند دی، ولې د بده مرغه د دې قام ډیر پخوانی تاریخ په تیاره کې پروت دی. ولې هغه خلک چې د پښتنو د تاریخ نه څومره هم خبر دي، نو دا زه د هغوی قامي، اخلاقي، ملي او تاریخي فریضه ګڼم چې خپل ولس د هغې نه خبر کړي. ګرانو وطنوالو، پرونه هلې ځلې نننی تاریخ دی او نننی هلې ځلې هغه سبانې تاریخ دی، او چې څوک د خپل تاریخ نه خبر نه وي، نو د هغه مثال داسې وي لکه چې هغه خپل حافظه د لاسه ورکړې وي، او چې څوک خپل حافظه د لاسه ورکړي نو هغه ته لیونیان ویلی شي، او چې څوک لیونی وي نو د هغه هډو دا حق نه جوړیږي چې د خپل وطن د حال او د مستقبل لپاره څه هلې ځلې وکړي. وایي چې کوم خلک د تاریخ نه زده کړه ونه کړي، نو هغه غلطه او اشتباهات چې مخکې شوي نو هغه بیا تکراروي. د امریکای یو رئیس جمهور تیودور روزولټ وایي چې کوم بنده د تاریخ نه خبر وي نو هغه د خپل وطن د مستقبل یعنی د راتلونکي وخت لپاره ډېرې ښې منصوبې تیارول شي. یو ورځ ویسټن چرچل لا یو کس راغی چې موږ د راتلونکي 15 کالو لپاره څه منصوبات تیارول غواړو، نو هغه ورته وویل چې 15 کاله وروسته لاړ شه او د خپل تاریخ نه ځان خبر کا، نو بیا د راتلونکي 15 کالو لپاره منصوبه تیاروه. او په سوره الاعراف کې په رکوع نمبر 14 کې خدای پاک وایي چې هر هغه قوم چې کوم د تاریخ نه زده کړه ونه کړي او دغه کې چې کوم هلې ځلې شوي دغه د مشاهدې نه ځان خبر نه کړي، نو خدای پاک وایي چې زه دغه په ذهن باندې مهر لګوم، بیا هغوی هغه خبرې نه اوري چې کوم د اورېدو قابل وي، او هغه شیونه چې کوم د لیدو قابل وي هغه ته بیا په نظر نه راځي. ګرانو وطنوالو، زما د نننۍ بیانې موضوع ده چې تر اوسه پورې آخر لوی افغانستان جوړ ولې نشو. نو ګرانو ورونو او خویندو، دلته چونکې افغانستان په دو ځایونو کې پروت دی چې یو ته محکوم افغانستان ویلی شي او بل ته آزاد افغانستان ویلی شي، نو په دې وجه باندې زه لګیا یم نن کوشش کوم چې زه د آزاد افغانستان په باره کې خبرې وکړم چې ولې کومې غلطۍ شوې دي چې د اوسه پورې لوی افغانستان جوړ نشو، او په راتلونکي هفته کې به زه د محکوم افغانستان په باره کې خبرې کوم چې د کوزې پښتونخوا د خلکو کوم رول چې د هغې په وجه باندې لوی افغانستان جوړ شوی نه دی. ګرانو وطنوالو، د لوی افغانستان بانی زموږ ستر بابا احمدشاه بابا دی. احمدشاه بابا چې کله باچا شو نو هغه د پښتنو ټولو قبیلو ته یو خواست کړی و چې د خدای لپاره ننګ وکړي او یو موټ شي، او هغه په دې کې کامیاب شوی هم و. احمدشاه بابا واحد باچا دی چې هغه د پښتنو ټولې قبیلې د ورورولۍ او عزیزولۍ په میځ کې پیلې وي. د عزیزولۍ لفظ د بابا د وخت نه موږ ته په وراثت کې پاتې شوی دی. احمدشاه بابا به د لر پښتنو ته د لر دورانیان وي. د احمدشاه بابا په لوی افغانستان کې 4 مرکزونه وو، یو کندهارو، دویم کابلو، دریم پیښورو او څلورم کوټه وه، خو پیښور د افغانستان تجارتي، اقتصادي او معاشي مرکز و. د احمدشاه بابا د مرګ نه پس د هغه زوی تیمورشاه د افغانستان باچا شو. هغه د کندهار نه پلازمینه کابل او پیښور ته راوړه چې 8 میاشتې به تیمورشاه په کابل کې ناستو او 4 میاشتې به په پیښور کې. پیښور د افغانستان سرمایي پلازمینه وه. زه به نور په تفصیل کې نه ځم، خو چې هر کله په 19مه صدۍ کې انګریزانو د هندوستان نه خپې راچاپېره کړې، نو هغوی د خپلو ستراتیژیکي ګټو دپاره افغانستان ته سترګې خړې کړې. خو چې کله یو هیواد بل هیواد تباه کوي، نو اول د هغه هیواد په اقتصاد برید کوي. نو چې کله انګریزانو افغانستان ته سترګې خړې کړې، نو اول انګریزانو په غیر مستقیم ډول د رنجیت سنگ په ذریعه په پیښور په کال 1834 کې قبضه وکړه چې د افغانستان اقتصادي ملا ماته کړي. په هغه وخت کې د پیښور مشران د دوست محمد خان رونه سلطان محمد خان او یار محمد خان وو. هغوی رنجیت سنگ ته مونږ پرېښودو او جلال آباد ته راوتښتېدل. په مونږ
و اتیا کاله بچي یا کندهار کوله او یا را باندې کابل کوله خو چې غلامي شو نو هغه افغانستان موږ ته پرېښوده خو د افغانستان ولس راپانسید. بیا برطانوي استعمار په دوست محمد خان په کال 1309 کې اولنی جنگ ورته چې د نتیجې نه تاسو خبرې زه په نور باس کول نه غواړم. په کال 1350 کې چې کله په هندستان کې اولنی د آزادۍ جنگ نو هغه جنگ 2 کاله او 2 میاشتې جاری و. د انګريزانو خلاف د باغیانو د فوج مشر بخت خان یوسفزی و خو چې انګريزانو ته پته ولګیده چې جنگ خو هسې هم بایلو نو د لندن نه د ایست انډین کمپنی چیرمن ته مکتوب راغی چې جنگ خو هسې هم بایلو نو د عباسین پورې د افغانستان نه چې کوم ځمکې مونږ نیولې دي نو افغانستان ته واپس ورکړي چې د مستقبل لپاره د افغانستان سره زمونږه څه تعلق پاتې شي. نو هغه ورته وویل چې څوک یې وغواړي نو ورله به ورکو خو چې د افغانستان امیر دوست محمد خان یې نه غواړي نو ولې ورله ورکو. په هغه وخت کې امیر دوست محمد خان د انګريزانو نه 10,000 پاونډ د میاشتې وظیفه اغشته خو د افغانستان ولس په دوست محمد خان پسې راپان نشدو چې ولې د خپل ځمکې تپوس نه کوي. په کال 1393 کې امیر عبدالرحمن خان د کوزې پښتونخوا په سر د انګريزانو سره معامله کوي خو د افغانستان ولس راپان نشد. په کال 1914 کې دویم جنگ عظیم شروع شو نو د جرمني، استریا، هنګري او د ترکیې یو وفد افغانستان ته راغی او حبیب الله خان ته وویل چې په خپل ځمکه د عباسینو پورې ورشه او موږ هر قسمه کومک کولو ته تیار یو. خو امیر حبیب الله خان د انګريزانو د دوستۍ او د خپل شراب او شباب د سرنه د ډیورن نه تر عباسینو پورې خپل وطن او خپل ولس قربان کړو خو د افغانستان ولس راپان نشد. په کال 1919 کې چې امان الله خان د انګريزانو خلاف اعلان جنگ وکړو نو دغه جنگ اعلامیه په پیښور کې خورا شو او د ډیرون نواخله تر د عباسینو پورې ټول پښتانه امان الله خان سره راپاسېدل تر دې چې د قبایلو ملیشا، سکاوټ او خاصدار چې هغوی له پیسې انګريزانو ورکولې خو هغوی هم د امان الله خان په ملاتړ کې ودرېدل. خو په 8 اگست کال 1919 کې امان الله خان د انګريزانو سره د علي احمد جان په ذریعہ معامله وکړه او د کوزې پښتونخوا پښتانه په ځای پرېښودل خو د افغانستان ولس راپا نسیدو. ما هغه مخ ورځو کې د افغانستان په ټلویزیون طلوع باندې یو مباحثه اوریده چې یو ژورنالیست آصف وردک پکې هم ناستو نو شاپور بختیار پر تاسو وکړو چې مونږ وایو چې مونږ په کال 1919 کې استقلال واغښتو نو د سې استقلال د نیم نه زیات افغانستان د ډیرون نخته پروت دی د نیم افغانستان استقلال نه دی. نو آصف وردک ورته وایي چې دا زمونږ بېناموسي او بېغیرتي وګڼه چې مونږ د خپل ځمکې تپوس نه کوو. بیا ورته آصف وردک وایي چې امان الله خان سره څوک ولاړو هم هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه ورسره ولاړو چې مونږ بیا په ځای باندې پرېښودل او مونږ ته استقلال په نوم باندې افغانستان ته واپس راغلو. ګرانو وطنوالو بیا امان الله خان د بچه څخه کندهار ته ځي نو اول وسره کندهاریان نه راپاسېدل چې ته د یو ډاکو نه راوتښتېدې خو بیا چې کله هغه ویل چې زه هرات ته ځم نو بیا ورسره د ننګه کندهاریان راپاسېدل او په غزني ورختل خو هلته سلیمان خېل د دې خلاف راپاسېدل او امان الله خان ماته وموندله او بیا د مایوسۍ په حالت کې هندوستان ته لاړو. ګرانو وطنوالو په کال 1919 کې زموږ قبایلو ورونو بچه ثقله ماته ورکړه او نادر شاه چې د کابل نه بهر و هغه راوستو او د افغانستان په تخت کې کېنو او بیا ورته نادر شاه خپې آرامې کړې او د کابل نه وویستل خو د افغانستان ولس راپان نسید. په کال 1920 کې چې کله پاکستان جوړېدو نو د افغانستان دولت د خپل ځمکې تپوس ونه کړو او بیا چې کله د پاکستان گورنر جنرال اسکندر مرزا کابل ته راغی نو د دولت په ډوډۍ کې چې هغې ته سټیټ ډینر هم وایي ظاهر شاه وویل چې د پاکستان په ځمکه زموږ هېڅ دعوه نشته خو د افغانستان ولس په ظاهر شاه پسې راپا نسېدو. د پاکستان او هندوستان د کال 1915 په جنګ کې ظاهر شاه پاکستان ته وویل چې تاسو خپل ټول عسکر د ډیورن لاین نه جنگ له بوځئ او موږ به درله دا سرحد ساتو خو د افغانستان ولس په ظاهر شاه پسې راپا نسید. په 1 جنوري کال 1915 کې حزب دموکراتیک خلق افغانستان منځته راځي چې په هغې کې نور محمد ترکی او بابر کامل دواړه سره شامل وو. په کال 1915 کې پارټي په 2 برخو کې تقسیمیږي او خلق او پرچم 2 پارټۍ منځته راځي. د خلق مشر نور محمد ترکی او د پرچم مشر بابر کامل وو. په کوزه پښتونخوا کې بابر کامل د باچا خان د خاندان سره اړیکې درلودې او د خلق پارټۍ مشرانو به خان عبدالغفار خان او خان عبدالولی خان ته خانان دوسره وي، یو طرف ته خان لګېدلې او بل طرف ته خان لګېدلې. او چې کله په کال 1901 کې
په مشرقي پاکستان کې جنگ وو او د پاکستان او هندستان په مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان کې هم د جنگ محاذونه کولو شوي وو. نو په هغه وخت کې د قبایلو یو جرګه باچا خان له کابل ته راغله چې موږ له وسله راکړئ چې موږ په پاکستان ورشو او خپل وطن آزاد کړو. نو باچا خان ورته وویل چې خبردار پاکستان ته په مغربي محاذ څه مسله جوړه نه کړئ. نو بیا دا جرګه ظاهر شاه له لاړه. نو هغه ورله هم د باچا خان خبره وکړه. بیا ظاهر شاه د پاکستان سفارت ته مکتوب لیکو چې زموږ د اړخه بالکل بېغمه اوسئ. خو د افغانستان ولس په ظاهر شاه پسې راپانسېده او بیا هم په دغه کال 1901 کې چې هر کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د رئیس جمهور شو نو هغه اولنی سفر افغانستان ته وکړ چې د افغانستان شکریه ادا کړي چې په کال 1901 کې د پاکستان کومک کړی و. او بیا په کال 1902 کې د ذوالفقار علي بوټو ښځه نصرت بوټو د 3 ورځو په سرکاري دوره افغانستان ته راغلی وه. او خو بیا هم دغه ذوالفقار علي بوټو چې په کال 1903 کې نصرالله بابر ته ویلو چې کال 1993 رانږدې دی او افغانستان به د عباسي نه پورې د خپل ځمکې تپوس کوي ځکه چې د ډیورن معاهده 100 کاله کېږي هغه په ختمېدو ده. نو پکار ده چې په افغانستان کې اور بل شي. ګرانو وطنوالو په کال 1903 کې داود خان په اقتدار کې راځي. هغه د پرچم حزب د ځان سره په دولت کې شاملوي. په هغه وخت کې شوروي د داود خان د دولت ډېره مرسته کوي. خو شوروي داود خان ته ویلي وو چې ته هیڅ قسمه پروژه د غرب یو هیواد هم په هغه سیمه کې مه ورکوه چې کومې سیمې شوروي اتحاد ته مخامخ دي ځکه چې هغوی به دلته د شوروي خلاف جاسوسي کوي. او داود خان ورسره دا خبره منلې هم وه. څه وخت پس داود خان پرچم پارټي د دولت نه وویستله. نو شوروي د ایران د کمیونست پارټۍ توده په ذریعه د خلق او پرچم پارټۍ د یوځای کېدو کوششونه شروع کړل. چې داود خان د هغې نه خبر شو نو داود خان ماسکو ته لاړ او برژنف سره ملاقات وو. نو داود خان برژنف ته وویل چې تاسو ولې د تودې پارټۍ په ذریعه خلق او پرچم زما خلاف یوځای کوئ. نو برژنف داود خان ته وویل چې تا خو زموږ سره وعده کړې وه چې ته به هغه سیمو کې چې کومې سیمې شوروي اتحاد ته مخامخ دي غرب ته هیڅ قسمه پروژې نه ورکوي. نو تا ولې ورکړي؟ نو داود خان میز ته سوک را خلاص کړ او د میټینګ نه راووتو. چې کله د داود خان په وخت کې ضیاء الحق کابل ته راغی نو د دولت د ډوډۍ په وخت کې داود خان وویل چې زمونږ د پاکستان په هیڅ ځمکه باندې هیڅ دعوه نشته. خو د افغانستان ولس په داود خان پسې راپات نسي. ګرانو وطنوالو یو لیکوال دی دغه نوم دی بروس ریډل. هغه 15 کاله د CIA افسر پاتې شوی دی او هغه د څلورو رئیس جمهورو د اوباما پورې په جنوبي ایشیا باندې د هغوی مشاور پاتې شوی دی. هغه یو کتاب لیکلی چې دغه کتاب نوم دی وټ وی ون چې مونږ څه وګټل. نو هغه کتاب چې هر کله هغه ولیکه نو هغه CIA ته ولېږه چې یاره دا تاسو وګورئ چې دې کې څه غلطۍ خو نه دي شوې. نو هغوی چې کتاب وته وایي نه په دې کې هېڅ غلطي نشته. نو هغه په هغې کې یو عجیبه خبره کړې ده چې هر کله د ماسکو نه داود خان راغی نو د هغه دا کوشش و چې هغه د ایران په ذریعه باندې امریکې سره خپل تعلق جوړ کړي. نو چې هغه رضا شاه پهلوي سره ملو شو نو هغه ورته وایي چې زه به د راتلونکي 10 کالو دپاره تا ته به زه 2 میلیارده ډالره زه تاسو له درکوم. او بیا چې څه وخت پس ورسره بیا ملو شو نو رضا شاه پهلوي داود خان ته وایي چې ډیورن لاین ومنه نو موږ به تاله 3 بلیونه میلیارده ډالر درکو. 3 میلیارده ډالر به تاله موږ درکو. او داود خان ورته وایي چې بس په دې باندې خبره کوو. بیا په دې فیصله شوه چې په کال 1908 کې رضا شاه پهلوي کابل ته بځي او بیا ستمبر کې دوی ځي واشنګټن ته اول ته بعد د ډیورن او هغه به دستخط کېږي د یو بین الاقوامي سرحد په توګه باندې. خو خدای پاک ته بله منظوره وه. په اپریل کې د سور انقلاب وکړ او دغه شانتې د دغه خلکو دغه پروګرام چې دوی جوړ کړو هغه د تاریخ یو حصه جوړه شوه. ګرانو وطنوالو په کال 1903 کې نصرالله بابر د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وغوښتو کال 1993 را روان دی په کال چې افغانستان کې اور بل شي. بیا جنرال نصرالله بابر د پیښور په بالاحصار کې د احمد شاه مسعود، استاد رباني او ګلبدي حکمتیار سره ملاقات کوي. بیا د دوی کسان تربیه کوي، پیسې او سرپوښ ټوپکې ورکوي چې ځای او خپل وطن د اسلام په نوم باندې ورانوي. د ضیاء الحق په وخت کې د جیل نه په څه طریقه نصرالله بابر د ایران شاهنشاه ته مکتوب لیکي چې CIA ته وایي چې موږ 3 کسان احمد شاه مسعود،
استاد رباني او ګلبدین حکمتیار ختیار کړی دي او چې څه کار کنه هم اخلي نو هغه ته غشته شي او بیا چې دا غوینه څه کار وغشته شو نو نورا تاسو ته پته ده زه په باز کول نه غواړم. په کال اته اویایم کې په افغانستان کې د سور انقلاب منځ راځي. نور محمد ترکی په اقتدار کې راځي. هغه د شوروي اتحاد مشر لیونید برژنیف ته په ماسکو کې په یو ملاقات کې وایي چې موږ به پښتانه او بلوچ د پاکستان د جبر نه خلاصو او پښتانه به خپل د پلار نیک وطن افغانستان سره شاملېږي. بیا نور محمد ترکی د منځ نه وړل کېږي او حفیظ الله امین د دولت مشر کېږي. حفیظ الله امین یو ورځ په افغانستان کې د شوروي اتحاد سفیر ته په یو ملاقات کې وایي چې زه اباسین په خپلو سترګو لیدل غواړم. بیا حفیظ الله امین د منځ نزي او ببر کارمل راځي. کارمل هم ویل چې موږ غواړو چې لارو بر یوځای شي. د ببر کارمل نه پس ډاکټر نجیب الله راځي خو ډاکټر نجیب الله په کوزه پښتونخوا کې هم د هغه خلکو سره اړیکې ساتلې وي چې کوم چری هم لوی افغانستان نه غوښتو لکه د پاچا خان او سمد خان کورنۍ. خو بیا یو تاسو واقعه وشوه چې ډاکټر صاحب حیران دریان پاتې شو او ډاکټر صاحب په دې خبره باندې پوه شو چې دغه سره ډیره لویه دوکه شوې ده. نو بیا چې کله راجیو ګاندھی مړ شو نو ولی خان او ډاکټر نجیب هم هندوستان ته تللیو. نو هلته ولی خان ډیر کوشش وکړو چې ډاکټر نجیب سره ملو شي خو ډاکټر نجیب هغه سره ملاوېدل نه غوښتل او هغه سره ملاو نه شو. او بیا چې اجمل خټک د نواز شریف سره روس ته لاړ نو د افغانستان سفارت ته وویل چې زه افغانستان ته تل غواړم. نو د افغانستان سفارت د دغه تولیکل خپل دولت ته نو هغه ورته چې ډاکټر صاحب نه تاسو کو نو ډاکټر صاحب چې را پرې نګدي. ګرانو وطنوالو د انقلاب په وخت کې چې کوم افغانان پاکستان ته تللیو نو دا غوي نه سلوخ سیاسي ګوندونه جوړ شوي چې په هغه کې ډېر قام پرست تنظیمونه هم وو. خو د پاکستان دا خیالو کچره دا قام پرست تنظیمونه کامیاب شي نو حسنه چې دوی بیا د اباسین پورې د خپل ځمکې دعوا ونکړي. نو پاکستان نور ټول تنظیمونه ختم کړل او و اسلامي ګوندونه د آیسای د مشر اختر عبدالرحمن خان د هدایت د لاندې جوړ شو چې د اسلام په پاک او سپېڅلي د افغانستان د تباهۍ لپاره استعمال کړی شي. اختر عبدالرحمن خان هغه جرنیلو چې د آیسای مشر وو او هغه په کال 1909 اویایم کې ویلو چې په کار ده چې په کابل کې اور بل شي. ګرانو وطنوالو دنیا ته پاکستان ویلو چې څومره پیسې او وسله تاسو د افغانستان مجاهدینو ته ورکوي نو هغه به د آیسای په لاس ورکوي. نو چې د بهر نه به څومره پیسې او وسله پاکستان ته ملاوېدې نو هغه به په ټولو مجاهدینو تقسیمېدلې خو د هغې زیاته برخه به ګلبدین حکمتیار ته ملاوېدله. د سی ای یو افسر ګیری شورین وایي چې ما به د پاکستان د کومک نه علاوه $2,00,000 د میاشتې احمد شاه مسعود ته ورکولې. دا د وسلې نه علاوه وي. دا 10 کاله جاری وي. د مجاهدینو په مختلف هیوادونو کې په بانک کې اکاونټونه وو لکه د احمد شاه مسعود صرف د لندن په اکاونټونو کې $70 میلیونه وي. ګلبدین حکمتیار او شاهنواز تنیتا سعودي عربیا $100 میلیونه ورکړي چې په نجیب باندې د فوج په ذریعہ کودتا وکړي. چې کله په مکه معظمه کې مجاهدین نه رضا کېدل چې مشترکه دولت جوړ کړي نو سعودي عربیا ولا $6 میلیونه ورکړل او بیا رضا شول. احمد شاه مسعود د آیسای سی ای ای هندوستان ایران او روس ټول سره معاملې کولې خو اولس به د افغانستان قتلېدل. او چې څه وخت احمد شاه مسعود قتل کړی شو نو د احمد شاه مسعود د ملګرو دا خیالو چې موږ دا خبره پټه ساتل غواړو خو دوی یو فیصله وکړه چې زموږ دوستان 6 هیوادونه خبرول پکار دي یعنی امریکا روس ایران هندوستان تاجکستان او ازبکستان. نو امریکا او روس خو د یو بل خلاف خو دوی د هر چا سره د خپل وطن په سره باندې معاملې کولې. بیا همدغه د سی ای مشر ګیری شروین وایي چې دا ډاکټر نجیب په وخت کې موږ غوښتل چې د سرلنګ لاره بند کړي. نو وایي چې زه په پیښور کې د ځمکې لاندې یو استخباراتي مرکز جوړ شوی و. په هغې کې زما ملاقات د احمد شاه مسعود ضرور احمد ضیا مسعود سره وشو. هغه احمد شاه مسعود په وایرلس ماته ملو کو نو ما ورسره د سرلنګ د بندېدو خبر وکړه. نو ګیری شورین وایي چې احمد شاه ماته وویل چې $15,00,000 به راکوي نو دا کار به وشي. نو ګیری شورین وایي چې ما احمد ضیا مسعود له $15,00,000 نغدي ورکړي. ګرانو وطنوالو زه کله نه کله سوچ کوم چې د افغانستان جهاد دا جهادو که دا فسادو او که دا تجارتو. د افغانستان په جګړه کې هر چا خپلې ګټې ترلاسه کړې. د نصر الله بابر او د اختر عبدالرحمن خان پلان دواړه کامیاب شول او افغانستان تباه او برباد کړ. امریکای او د هغوی اتحادیانو
د شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته او بیا وروسته د شوروي اتحاد د مزنه وړل ترلاسه کړل. اسلامي دنیا خوشاله و چې کمیونیزم د مزنه لاړ. ایران خوشاله و چې افغانستان د همیشه کمزوري وي، چې د افغانستان اوبو ایران پراخه استعمالوي. د افغانستان په جنگ کې هر کله روسیانو ماته وخوړه نو 30 ملکونه د شوروي اتحاد او د مشرقي یورپ هغه آزاد شو او د ټولو نه زیات پاکستان خوشاله و چې افغانستان د کاني زمانه ته ورساو او تباہ او برباد کړو. چې افغانستان کې کله هم دوبره طاقت پیدا نشي چې ته پاکستان نه د اباسین پورې د خپل ځمکې تپوس وکړي. پاکستان د افغانستان د انقلاب نه نورم ډېر زیاتې معاشي اقتصادي ګټې چوتې کړلې او تر دې پورې چې اټم بم هم جوړ کړ. خو افغانستان د مستقبل د وینو په سیلاب کې ور ودیکل شو چې هغه ویني تر اوسه پورې روانې دي بهيږي. د ډاکټر نجیب دولت د میز نزي او په 23 اپریل په پیښور کې د مجاهدینو دولت جوړیږي. خو د شورویانو د تلو نه پس امریکا او شورویان دواړه په یو اړه وو چې په افغانستان کې د مجاهدینو دولت کامیاب نشي. د کال 1992 تر د کال 1994 پورې د پاکستان د آیسای په وینا په کابل باندې هر شپه راکټې ورېدلې چې په هغې کې 15,000 صرف د کابل عام ولس شهیدان شول. چې تفصیل د پاکستان د فوج بریګیډیر چې کوم کتاب لیکلی د بریګیډیر یوسف دا کتاب نوم دی افغانستان د بیر ټریپ چې تفصیل په هغې کې موجود دی. په 11 سپتمبر کال 2001 کې د نیویارک واقعه منځته راځي او امریکا په افغانستان د حمله تیاری شروع کوي. د سی افسر ګیرو شروین د خپل ټیم سره په هلیکاپټر کې پنځیر ته کال 2001 کې راځي. دوی سره $10 میلیون نقد وي او دوی به دا ډالر لکه د ټافیانو د اعظم ګولو په شان په خلکو کې تقسیمولي. دوی سره امرالله صالح او انجینر عارف ملو شو او په شریکه کار شروع کو ځکه چې امرالله صالح هغه سره د مخکنه کار کولو. ګیری شروین د عبدالرصیب رسول سیاف سره هم ملاقات شو او هغه له $100,000 ورکړي. نور به په تفصیل کې نظم. خو امریکای او دغه اتحادیانو په 1 اکتوبر کال 2001 کې په افغانستان برید وکړ او د طالبانو دولت د منځه لاړ. په 5 دسمبر د بي بي سي یو نماینده د کابل نه په سټلایټ ټلیفون حامد کرزي ته چې په کندهار کې وو خبر ورکړو چې تاسو د نوي دولت رئیس وټاکل شوی. خو په دغه ورځ د طالبانو یو هیئت حامد کرزي لراغي چې طالبان وسله ورزول غواړي. کرزي غوښتل چې دا کار وشي خو په دویم ورځ د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډونالد رامسفیلډ وویل چې د طالبانو سره به هیڅ قسم خبرې نه کوي او د افغانستان هغه جنگ سالارانو ته د افغانستان دولت په حواله شو چې د هغوی د غلطو کارونو په وجه باندې طالبان پیدا شوي وو. کرزي صاحب 14 کاله په ار کې ناست وو خو دوی دومره هم ونه کړی شو چې په امریکا او چې هغلته تقریبا 9 د هیوادونو نمائندگان ناسو چې پایغوی خود دومره کړی وي چې ډیورن لاین په بین المللي سرحد نه یو منلې چې هغه ته ویلو چې دا بین المللي سرحد ممنه. خو چې کله د ارګ نه وتلو نو ویل چې زه 10 پاکستان دتلم او هر ځل ورته پاکستان ویل چې ډیورن لاین اومنه. خو د بده مرغه کرزي صاحب دا خبره 14 کاله پس وکړه. پکار خدا وا چې دا خبره د په اولنې ورځ دنیا ته په ګوته کړې وي چې زموږ اصلي ستونزه د ځمکې ده چې پاکستان د افغانستان د اباسینه پورې ځمکه نیولې ده. نو که چېرې دا ځمکه موږ ته ملو شي نو نه به دهشتګردي وي او اس بنوي. خو د بده مرغه هغه دا کار ونه کړ او د کرزي صاحب سره په دغه کې اشرف غني هم په دولت کې شامل و. یو ورځ کرزي صاحب یو انټرویو ورکوله چې پاکستان او افغانستان ټوین برادرز دي، جرمه ورونه دي او که په پاکستان چې حمله وکړه نو افغانستان به د پاکستان په کومک ودرېږي. خو بیا هم د افغانستان اولس خاموشه پاتې شو. په کال 2014 کې اشرف غني له اولس د اولس جمهور د لپاره په ټول ټاکنو کې رائے ورکوي خو د اولس د رائے قدر اونکړی شو او د جان کیری په وینا د سره دولت مستراغي چې د اوسه پورې کابینه مکمله نه ده. او چې کله اشرف غني رئیس جمهور شو نو چې د پاکستان په دوره باندې لاړو د فوج په هډ کوارټر کې د پاکستان د فوجیانو یادګاري ګلونه واچول چې د پاکستان د فوج د لاسه افغانستان د 40 کلونو په وینو کې لمبيږي او د افغانستان ولس غلي پاتې شو او اس اکثر عمل اونخو. د پاکستان د دورې نه پس په لاهور کې یو مشهور ژورنالیست احمد رشید په یو ټلویزیون پروګرام کې وویل چې اشرف غني د پاکستان سره د ډیورن په کرخه په رسمي توګه معامله کړې ده. اشرف غني اول خو څو میاشتې خاموش شو
خو چې خلکو ډېر د تنقیل ځان راوستو نو بیا وویل چې ما معامله نه ده کړې. خو ما ته امیر عبدالرحمن خان یادېږي چې کله هغه د ډیورن په سر معامله په کال 1893 کې وکړه نو د کال 1899 پورې هغه دا خبره پټه ساتلې وه. د اشرف غني د معاملې نه پس پاکستان په ډیورن ازغن تار لګول شروع کړل، خو د افغانستان دولت بالکل خاموش پاتې شو او هیڅ داسې اصل عمل اون نه خود چې د ازغن تار لګول بند شي، چې دا د دې خبرې ثبوت دی چې اشرف غني د ډیورن د کرښې په سر معامله کړې ده، خو د افغانستان ولس خاموش ناست دی. ګران وطنوالو، موږ وایو چې مشرقي او مغربي جرمني یو څه شو، خو چې کله په کال 1915 کې جرمني په دوه برخو کې ویشل شو نو تر د کال 1990 پورې د مغربي جرمني په پارلمان کې چې د مشرقي جرمني څومره چوکۍ وي هغه به خالی پرتې وي، او موږ چې د کوڅې پښتونخوا خلک افغانستان ته راشو نو په ویزه باندې راځو. د افغانستان په اساسي قانون کې نه د ډیورن لاین ذکر شته، نه د کوڅې پښتونخوا ذکر شته، نه د کوڅې پښتونخوا د ولس ذکر شته، او نه د ډیورن نه تر د اباسین پورې د افغانستان د خاور ذکر شته. تر نن پورې د افغانستان یو دولت هم په یو بین المللي فورم باندې د لوی افغانستان خبره نه ده پورته کړې. ملګرو، موږ وایو چې شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام هغوی سره یو ځای شو، خو شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام په دې وجه سره یو ځای شو چې شمالي ویتنام چې یو کمزوری هیواد و د خپل جدا شوي برخې جنوبي ویتنام دپاره 21 کاله مسلح جدوجهد وکړو. په دغه جدوجهد کې د امریکې صرف 350 میلیارډ ډالر خرڅ شوی وي. اوس یو څو خبرې نړۍ ته په انګلیسي ژبه باندې کول غواړم. I want to convey my message to the international community that Pakistan has occupied 40,000 square miles land of Afghanistan. That's why for the last 40 years Pakistan has imposed undeclared war on Afghanistan. So if international community want peace in the world and especially in Afghanistan, then Pakistan must be made a part of history. We want our historical land from Indus River to Oxus River. Unlike Pakistan, we want to be an integral part of the peaceful world. We want to play the role of peace bridge among the international community. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पंजाबियों सुनो, अब पंजाब आर्मी ने अभी तक जितने भी खून खराबा किया है वो दूसरों की सरजमीन पे किया है, लेकिन इस दफा खून की जो होली खेली जाएगी वो पंजाब की सरजमीन पे खेली जाएगी. ये मैं आपको अख्तार देना चाहता हूँ, ये मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि हम पख्तून, बलोच और सिंधी और आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहते हैं. वी हेट दिस कंट्री. ग्रान वतन वालों, اوس یو څو خبرې په افغانستان کې ټولو قومیتونو ته کول غواړم. برادران و خواهران عزیزم در افغانستان زمین‌های مشترک ما است. ما همه بچه‌های افغانستان هستیم. تمام ملیت‌های در افغانستان همیشه برادر بودند و ما باید این سرزمین مقدس افغانستان را از رود اباسین تا رود امو به نسل آینده ما منتقل کنیم. ګرانو وطنوالو، چې هر کله په دویم جنگ عظیم کې هټلر انګلستان په مخ راغشتی و نو د انګلستان په پارلیمان کې د پارلیمان غړي د هغه وخت په وزیر اعظم چمبرلین پسې راپاڅېدل او ورته وی چې د خدای لپاره دا پوسټ پرېږده. فار ګاډ سیک لیو دیس پوسټ، ته د دې قابل نه دا پوسټ پرېږده. هغه راووت د پارلیمان هاوس نه او نیغ لاړ بوکینګم پیلس ته او هلته ملکې ته خپله استعفا ورکړه، وایي زه دا کار نشم کولی. نو چې ویسټن چرچل څه وخت کې د وزیر اعظم شو نو د هغه یو ورځ په اولنۍ بیانیه ورکړه، ډېره زبردست بیانیه په پارلیمان ته ورکړه. نو چې د هغې نه وروت د هغه یو باډیګارډ چې د هغه نوم والټر هنري تامسن، نو هغه د ده نه مخکې روانو. نو ده ته وایي چې سر ته ډېره ښکلې بیانیه ورکړه، خو ده جواب ورنه کړ. نو ده چې واپس دغه ته وکتل چرچل ته، نو هغه په سلګو کې او په سلګو یې ژړل. هغه ورته ووایي چې تامسن اوس هم ګورې موږ ناوخته نه دی، دا جنګ موږ ګټلی شو. نو زه ټول افغان ولس ته وایم چې زما د په پاک الله قسم وي چې اوس هم ناوخته نه دی او لوی افغانستان جوړیږي، خو د افغانستان دولت که زما د خپلو زنځیرونه لرې کړل او ګوره اوس هم موږ ناوخته نه یو.